هغه کسان چې په موټک روږدي شوي دي او غواړي موټک پرېږدي نو دا ویډیو دې تر اخره وګوري. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو موږ سره اوسئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا معلومات درکوم چې زیاتره هغه ځوانان چې هغوی په موټکونو روږدي شوي دي او هغوی روزانه 2 یا 3 وارې موټکې وهي او هغوی دا عمل نشي پرېښودلی او هغوی دا یو خواهش وي چې داسې یو طریقه باندې دا پرېږدي چې بیا ورته زړه ولشي او بېرته یې خپل جنسي قوت په ځای شي، یعنې هغوی کوم تللی جنسي قوت چې دی هغه بېرته پر ځای شي او دوی د دغه ناوړه عمل نه ځان وساتي، خو دوی ناکامیږي. یعنې هر وخت چې دوی توبه وباسي نو بعد له څو ورځو نه هغوی بیا شوق راشي او هغوی بیا دا ناوړه عمل تکرار کړي چې دې سره د هغوی بدن هم ډېر سست شوی وي، د هغوی ذکر هم ډېر سست شوی وي او د هغوی جنسي قوت مکمل ختم شوی وي. هغوی ورته ډېر زیات خفه وي او د ژوند نه ناامیده شوي وي، ځکه هغوی نشي کولی دا عمل پرېږدي. خو زه به تاسو ته نن په دې ویډیو کې داسې یو طریقه ښیم چې په دې عملي کولو سره به تاسې انشاءالله د دې عمل نه خلاصون ومومئ. خو د دې نه مخکې چې زه تاسې دا طریقه وښیم، تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ، څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. دوستانو زیاتره داسې کسان دي چې هغوی په موټکو روږدي شوي وي او خپل ژوند یې تباه کړی وي او روزانه په دې لګیا وي او هغوی راتلونکی ژوند هم تباه کوي، یعنې خپل ذکر هم د کاره غورځوي، خپل جنسي قوت هم ختموي، خپل ځان ته د ملا دردونه، ورسره د پښو دردونه، ورسره نور قسمه بیمارو ته هم خپل بدن کې لاره هواروي، ځکه څوک چې دغه ناوړه عمل کوي نو هغه کې قسم بیمارۍ هم وي او هغوی تل د شرم احساس هم کوي په ټولنه کې، یعنې هغوی تل دا فکر کوي چې موږ یو ډېر وروسته پاتې انسان یم او هغه داسې نه وي، هغه د دې عمل له وجې هغه ته ځان داسې ښکارېږي. نو دوستانو د دې عمل نه د خلاصون لپاره خو لومړی شرط دا دی چې تاسې به ځان باندې ټول اسلامي قوانین عملي کوئ، یعنې تاسې به لمونځ نه قضا کوئ، سهار به تلاوت کوئ، تل به په اوداسه کې اوسئ او کلک عزم او اراده به کوئ او د الله تعالی نه به توبه غواړئ. دوهم طریقه یې دا ده دوستانو چې تاسې به دغه تروشې مېوې چې کومې دي، یعنې تروې مېوې دي، دا به تاسې زیاتې خورئ، لکه نیمو، مالټه، نارنجان وغیره، کوم شیان چې ویټامین سي لري دا به تاسې زیات استعمالوئ او هغه ګرم خوراکونه چې هغه ستاسې جنسي قوت راپاروي نو هغې نه به ځان ساتئ، لکه د ماهي غوښه شوه، د پسه غوښه شوه، ورسره نور طاقتور خواړه شو، ځکه که چېرې تاسې دا وخورئ نو بیا تاسې خپل ځان نشئ ټینګولی، تاسې نه دا عمل تکرارېږي. نو دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه، هیله ده ویډیو مو خوښ شوې وي، که ویډیو مو خوښ شوې وي درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.